سلامونه نیک خیلی احترامات زه ملک مغاز یوسفزی نیغ پنیغه د کیمرې تر مخه مازیګري او ماشومان او یو ډېر ښکلی زموږ د کلي ماحول زموږ د کلي مازیګر دی او مازیګر دی د مغازیانې دی موږ ګیم کو فوټبال کو دا مغاز جانې دی زموږ ډاکټر مغاز خان و ډاکټر مغاز خان و دې زم د کلي مننه ستا خوږ نظر دی الله دې تا بریالي ساته دا ویس خان دی ترو ته څه ویل شي روانه پاره دا فوټبال یو کو انتخابي خیر ناراضي وای کنه حسن وای دغه موټر وړه ډېر ښکلی ماحول او ډېر زه به تاسو ته ووایم چې کم مخکې خلک چې وو د هغوی نه انتخابي چینجز په معاشره کې معاشره یو بل طرف ته تللې ده الله دې مونږ د بدو نظرونه د داسې غلط دغه نه مونږ محفلونه وساتي زه ډېر خوشحاله یم په دې ماحول باندې خو بس یو کمی دی پکې چې کتاب پکې نشته او قلم پکې نشته په دې خبره ته زه د دې خلکو نه انتخابي خفه یم ماشاءالله د ګراونډ کې به راځي ډېر لرې دي هر ځای کیل کود دی خو بس یو کمی دی د قلم کتابو الله دې په مونږ رحم وکړي او ډېر سپیشل اوبه او زمونږ د کلي یو څو د حکیم خان بونیری او لاینز و چې هغه وی چې ډګر ته رالم د ډګر په چینو مې سترګې ولګېدې مطلب ای وخت کې د اوبه ډېرې زیاتې پیور اوبه وې نن سبا کارخانو دې څیزونو خرابې کړي دي نو دلته چې کوم جاګیردار خلک دی د هغوی په دې اوبو په دې هر څه باندې د هغوی راج دی څوک نشي منې کولی د دې څیزونو نه چې ته ولې به عوامي لارو ته عوامي پټو ته او ندو ته ته اوبه را پرېږدې نو نشته په دې خلکو باندې دا دلته جاګیردار او خانان دي دوی پیدا د مور جنتیان دي راځئ چې یو کړو څوک چې پیدا د مور دوزخیان دي نو دې انتهایی لکه داسې یو غلط دغه زموږ په معاشره کې د اوبه ډېرې ښایسته اوبه وي